د پاکستان کریکټ ملي لوبډلې مینوالو لپاره یو په زړه پورې زیری چې ملګرو څه ډول زیری مې راوړی دی او څه خبرې دي او پاکستان کریکټ مینوالو لپاره کومې خبرې دي ټول په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو که زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل کوم ملګري تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. سریلانکا د 2019 میلادي کال د اکتوبر میاشت په سر کې پاکستان ته د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو لوبو لپاره سفر کړی و. یو ورځنۍ لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي شو او د شلوریزو لوبو سیریز 3-0 پر وړاندې سریلانکا خپل کړ. اوس د سریلانکا کرکټ بورډ بیا تبیا نیولې چې د ډسمبر په میاشت کې خپله لوبډله پاکستان ته واستوي او هلته 2 ټیسټ لوبې وکړي. په تیر سیریز کې د سریلانکا ستر او مشهور لوبغاړي پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له کبله نه و تللي، خو بیا یې هم لاسته راوړنه ښه وه. د روانو 2 ټیسټ لوبو لپاره د کیکه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو لوبې به په کراچۍ او راورپنډۍ ښارونو کې ترسره کیږي. د سریلانکا لوبډلې مخکینی سفر ته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او دا ځل بیا هڅه کیږي چې لا سخت امنیتي کنټرول رامنځته شي. د 2009 میلادي کال مارچ میاشت کې د سریلانکا لوبډله د پاکستان لاهور ښار کې تر برید لاندې راغلې وه او 8 سریلانکي لوبغاړي پکې ټپیان شوي وو. دې پیښې د پاکستان کرکټ ته سخت ټکان ورکړ او پاکستان یې 10 کاله په خپل کور کې نړیوال کرکټ پسې ارمانجن او سرګردانه کړه. له هغې مرګونې پیښې وروسته کرکټ نړیوالو شورا پاکستان کې نړیوال کرکټ منع اعلان کړ او دا بندیز لا هم په ډاډه زړه 100% نه دی لرې شوی. پاکستاني کرکټ بورډ وخت نه وخت د نړۍ غوره کرکټ لوبډلې ته زری کوي چې هېواد ته یې سفر وکړي او پاکستان کې د کرکټ نړیوالې شورا د زړه نرمولو لپاره کرکټ ته یو ځل بیا وخت ورکړل شي. له 2019 میلادي کال راهیسې د ځینو لوبډلو سفرونه پاکستان ته شوي او دې چارې لوبډله او د کرکټ نړیوالې شورا ته لږ څه جرأت ورکړ چې پاکستان کې یو ځل بیا لوبې وشي او کرکټ ورستون شي. په تیرو کې زیمبابوې، ویسټ انډیز د نړۍ 11 کسیزه غوره لوبډلې او افغان لوبډلې په 2015 او 2018 میلادي کلونو کې پاکستان ته سفرونه کړي دي. د 2019 میلادي کال په وروستیو کې بیا افغان لوبډلې سره خبره وروستی شوه چې اسلام آباد او کابل به د یو بل د لوبډلو د شلوریزو لوبو کوربهتوب کوي، خو دا سیریزونه په کابل کې د سټر ټانکر بم برید وروسته لغوه شول. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د ډسمبر په 11مه نیټه پیل شي او دوهمه ښایي د ډسمبر په 19مه نیټه وشي. د کریکبوز ویبپاڼې ویلي دقیقې او وروستۍ نیټې نه دي ښایي د مهالویش کې تغیرات هم رامنځته شي.